نو دو سیزونه الله دنیا سره لازم پیدا کړی دي، یو شیطان او د انسان نفس، او بل خوا د رحمت فرشته او پیغمبران. شیطان او نفس دا یو طرف ته دي، او دا الله فرشته او پیغمبران او بیا په پیغمبرانو کتابونه دا بل طرف ته دي. شیطان او نفس په سړي زور لګی چې دا الله نه لري کی، او الله د خپل فرشتو او د پیغمبرانو په ذریعه زور لګی چې دا انسان ځان ته رانږدې کی. دا مقابله شروع ده. د شیطان او د نفس زور ته باطل وای، او د پیغمبرانو او د فرشتو زور ته حق وای. نو ظاهر کې کله حق له غلبه راشي ظاهر، او کله باطل غلبه راشي. او قرآن شریف کې الله فرمایي چې اخیری انجام د حق د غلبې دی، او باطل به همیشه د پاره ختمیږي. یعنی نتیجه د حق د بری کېدو ده او د باطل د ختمېدو ده. د دنیا تاریخ که تاسو که د حضرت نوح علیه السلام نه شروع که، د باطل څونه غلبه راغلې وه چې نوح علیه السلام غریب بهر ته نشو وتی، ټوقې به یې ورپورې کولې او خنداګانې به یې ورپورې کولې، او د به دعوت کو. 9.5 کاله خپل قوم ته تبلیغ کړی و. 9.5 کاله لږ شی نه دی. یو سړی یو ورځ په خبرو تنګېږي، یو 2 ورځې به وکړي، یو میاشت به وکړي، او بیا تنګ شي. 9.5 کاله د قوم خیر لټاو، او دې قوم 9.5 کاله د پورې خنداګانې کړې دي، وهلې دي، کنځلې ورپسې کړې دي، او سپکاوی یې وله کړې دي. او چې د الله په حکم کله بیا نوح علیه السلام کشتی جوړوله، نو دې خندا ته یې ګوره چې په کشتی کې به یې وله متیازې کولې او ټوقې به یې کولې. اوسه پورې پیغمبر وې، اوس ترکان شوې. اوس خو تا وې زه پیغمبر یم، اوس دې ترکاني شروع کړه او کشتی جوړې. دا ټوقې او خنداګانې کولې، او راتلل به د ورځې او د شپې، او د نوح علیه السلام په کشتی کې به یې متیازې کولې او غل به پکې کول. یا الله نوح علیه السلام خدای ته لاس پورته که پروردګاره دا خو زه په لوی غضب اخته یم د دې قوم د لاسه. د خدای را طرف نه رحمت دی، خو د قوم د طرف نه لوی غصه ده. دا کشتی خو ما ستا په حکم جوړه کړه، او تا راته ووایي چې زه به په دوی سیلاب راولم، او تو مسلمانان به دې کشتی ته خېجئ. دې کې به څوک وخت تېروي؟ دا خو ټول دودسماتې نه ډکه ده. او ډیران به کته او راوړه کشتی کې به چاو، او ګندګي به د دنیا کتله به هغې کې چوله، او څاروي به مردار کته راوړه به کشتی کې به چوله. پروردګاره دې کشتی کې به د وخت سینګ تېروم، دې ته به سینګ خېجم. دا پاکه کم او که زه څه وکم؟ ما درته ووایي غلبه د چای د حق. په مسلمان ازمایشي مسلمان پیدا په دنیا کې دی لدی چې په ده به امتحانونه راځي. کله به بیماری پہ راځي، دا به خامخا راځي، او کله به په ده باندې د بندره طرف نه تکلیف راځي، او کله به په ده باندې مالی مشکلات راځي، او کله به په ده باندې د خدای را طرف نه ازمایشونه راځي. دا به خامخا راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء، وی د ټولو خلقو نه زیات په ازمایش او د دنیا په کړاوونو کې پیغمبران پراته دي. حضرت ایوب علیه السلام ته وګوره څنګه بیماری په غریب تېره شو. حضرت یونس علیه السلام ته وګوره د کب ګېډې ته ورسېد، اکې ګېډه د کب وله جیل خانه شوه. نو اشد الناس بلاء الانبیاء، د دنیا مصیبتونو تکلیفونه سخت په پیغمبرانو راځي. ثم الامثل فالامثل، بیا چې پیغمبر ته څوک زیات نږدې هغه مره به تکلیفونه په هغه راځي. بعضې خلک مونږ ته راشي شکایت وکړي، یاره جي ما خو مونځ او دس شروع کړی دی، او زکات هم ورکوم، او صدقه هم ورکوم، او روجي هم نیسم، او ذکر و اذکار هم کوم، او جي طبیعت مې قصه مې ګډه وډه شوې ده. کله مالی تاوان کې ګیرم، بیماری هم را باندې راځي، بچی مې هم نه جوړی، او چې نیکي مې نه کول هر څه ټیک ټاک و. مونږ وایو دا د نیکۍ د قبولیت نښه ده، نیکي دې قبوله ده. خدای دې ځان ته نږدې کوي،
او دا یاد ساتئ رونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی کہ دا دنیا تکلیف پہ انسان راغی و دے پہ صبر کئی اللہ پہ دا دن گناہ رجائی او دا خیرت مرتبے پہ خدا پاک بلند یو صحابی نبی علیہ السلام مبارک سرناستو او پیغمبر علیہ السلام دا دی تکلیفونو دا مصیبتونو ذکر کاو صحابی و تسوئی ومل اسقام یا رسول اللہ دا اللہ رسول بیمارے سے توئی واللہ ما مرستو قطو قسم پا خدای که پا ما خو چتم تکلیف راغلی بیماری پا کسی توئی حضور پاک و تفرمائی قم عنا فا انکا لست مننا منگ نا پاس زمونگ دا ڈلی نی پاس شابا یہ زمونگ دا ڈلی نی نو خام خواہ تکلیف بدر باندے رازی دا مال بم رازی او دا بدن بم رازی او پا اولاد کے بدم رازی یو صحابیو دا آغا بی بیو دا دوار یو بل سرڑی رمین و محبتو دمر محبتو دا دوارو یو بل سرا چه لکه دا خخاوند او دا خخد یو بل سرا کم مین و محبتی او خدم دا دی خاوند دی رخو خوا او دا خاوند دا دی خدم دا خپل خاوند دیر زیاد خوخو او دی خدم دا دی خاوند دیر زیاد خدمت بکاو چه کور تا برادن نشو بس لوٹا بے وطا لاس کی نیولی وا ڈوڑے بے وطا لاس کی نیولی وا کده با دا خلین خبر نویستنو خدم والا شیر از غلاو دقا رنگی دا دی خاوندم دا خز خوخوا چه دا خز دا خلین بٹکی نوتی چه دا بولا فورا دا غپورا کاو دا مین جند یو بل سر تیره دا یو دل سر دوار کور کی یو بل سر ناستی دا خاوند دی خز تاوی وی خز دا سیمین با دا چا یو بل سری لکا زموستا چه دا یرا وی گمان نکو زموستا یو بل سر دیر محبت او دیر مین دا خوی خاوند دستا لگا کم دا نه خد دا سوی نوی کوس می دتا یو شی یاد که یو خبر می درتا وی بے نمانه ویستاو خبر نمانه تو خو ما تا لاس پنامه والا رے او زما هر خدمت که او زبستا خبر نمانم قصه اگده خودی دتا بیل اختصار وی وای سوی وی وعدو که وی وعده می دتا سر وی گوری اسنا وعدو که او بیار علاق خپل خبر پورا نکی وی گورا بے وعده دستا خبر پورا کن او چه تارانا وعده واغشتنو خام خواب پورا کن وی خمال طلاق رکا ما جدا کن خواهن حق دک حیران شد خود لیوانه کرو گئے چل در باندیو شد زمان سنیم گلتیا محسوسه نه زدی بدیشم نخوخ میمی ڈوڑای دل روڑم او ڈوڑایم روڑی جامع چی تا کم اغوخت دل روڑم او اغم روڑی پا منزو دست نیم خواخ نو منزو دست روجیم نسموی نا دیندارمی پا دیندارمیم خواخی غصه قسم چاہتا می در تخوڑی دی غصه می در تکڑی دا وحل تکولوی نا دادیم ندی کردی بیا طلاق والی غواری بس وی گورا زماستا خبر دتا ما تاوی چه کم شیخ والی در کون بدل او ما دنو طلاق وقت مال طلاق وی بل سب سوک دیخ وقتی وی خدا و تاوی زما دی دا اللہ پا ذات قسمی که پا دنیا کے مستانا بل سوک دیات خوخی خانو چی دا طلاق در کم زمانہ دی بغیر بل سوک خوخم ندی تبا کیسا دا خود حیران کلم سدی ضرورت تیوایا سنیم گلتیا دی مانا لی دلی ما تا غوا چی دل پورا کم او که زما پا ذات کے سنیم گلتیای نو بیا موایا چی دل پورا کم او که زد نیم خوخ او اسی زما دا مخ دا وجه نوی چی تمی خوخی نو وایا دا پی نخپا کیگم بیام طلاق در کم نیم خوخ سیک تا بل سوک بدی خوخی وی دا طول نشت درت دا اللہ پا ذات قسم خورم چی خوخ می ارسمی پورا که او چې سمی ویلی دی زمانه په دې مقدس مکه بل څوکستانه زیات خوښم نه دي په بندګانو کې نبی علیہ السلام نه پس خو بس تات یو ټکی وی او زه اقا ټکی متعلق تانه طلاق غواړم وی خدا سے کار دی راځه چې نبی علیہ السلام سره مشوره کوي حضور پاک مبارک کو جم دے موجود دے هغه نه وته پوښتنه کو تمام خپل خبرو کې زبم وکم کوي چې طلاق ولا ورکه خو ډیره خدو کوي چې مور کو نه بدل دوی دا چیز دواړه روان دي سړی ډیر فکرمند چې خدای دا څه په مصیبت کې مبتلا شو خزه سب دماغو کې رالل څه چلو شو پلار روان دي خاون خو ټینشن کې دي سوچ کې دي فکر کې دي یو تینده کې خړو پز مکرا پریوت او چې را پریوت دا وجودي وینې شو او وینې ته روانه شو دې خزه زر لاس ور کو روچته کا او وینې ته پاک کړه دا سړی وی طلاق نه غواړم یې خزه څه مسله دې جوړه کړې ده
ته روغه یې وی او روغه نو تا خو زه په مخه کړم چې نبي علیه السلام نه تپوس کو اوس وی طلاق نه غواړم څه چلو شو وی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک یو حدیث او اورېده حضور پاک فرمایي چې کوم انسان باندې په دنیا کې تکلیف نه راځي بیماری او کړاو نه راځي دی د خدای نه لرې دی خدای ته نږدې نه دی نو ما پتا چې ته بیماری نه دی لیدې درد مې د باندې نه دی لیدې تکلیف مې د باندې نه ولیدې نور خو ډېر ښې زما ډېر خوښې ډېر خش دی ډېر زما خدمت کې خو دا مې در کې نه ولیدې نو ما چې د خدای نه لرې دا خاوند نو زه پې څه کوم د خدای نه لرې دی زه به پیسو کوم خو صحابیات و که نه هغه خلک و بیبیان هم د نبي علیه السلام صحابه وې صحابیات و نو ما چې د خدای نه لرې نو زه در باندې څه کوم چې درز دی وخوړه وینه در نه وورته که نه نو پته ولګېده چې خدای ته نږدې نه غواړم طلاق اشد الناس بلاء د ټولو خلکو نه زیات تکلیف او مصیبت په پیغمبرانو راځي الانبیاء ثم الامثل فالامثل نو ډېر خلک راشي یاره جي چې نیکي مې نه کول هر څه ټیک ټاک و اوس مې تهجد شروع کړی د تسبیح مې لاس کې هغې چې ذکر و اذکار کوم علماو سره ناسته پاسته کوم ستاسو درس لم کله کله راشم او جي بیا هم کله بچې نه جوړه او کله په تکلیف کې ما او کله ذهني ټینشن ویم دا د قبولیت نښه ده پوه شه چې دا اعمال د الله ته قبول دي الله دې ځان ته نږدې کوي او پیغمبر ته دې نږدې کوي او چې څومره خلک الله او پیغمبر ته نږدې وي د دنیا تکلیفونه به راځي یو سړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي عرض کوي د الله رسول هم زما در سره ډېره زیاته مینه ده خوره دې حدیث ته متوجه شي ډېره زیاته مینه مې ده در سره وی ته رښتیا وې وی ښه که ما سره دې مینه نو د فقر او د تکلیف دپاره بوجه تیاره کړه که ما سره دې مینه نو د فقر او د غربت او د تکلیف دپاره بوجه تیاره کړه چې د کوم انسان ما سره مینه زیاته ده نو هغه ته به تکلیفونه او مصیبتونه داسې په منډه ور رواني لکه سیلاب چې خپلې منتها ته په منډه رواني دا به نه وی چې دا جوړ د خدای زه بدي شم که ته پکې چغې وې او فریادونه کې نو واقعي چې بیا دا تکلیف د خدای قهر او غضب دی او که ته پکې صبر کې او وی چې دا تکلیف د الله نه دی الله را وسته والله به لرکوي دا د خدای قهر نه دی دا د خدای رحم دی خدای دې ځان ته نږدې کوي مسله به دې سره ذهن غشتي انشاءالله نو حضرت نوح علیه السلام هم غریب په پریشانۍ کې دی چې خدای زه څوک هم دې قوم سره دا کشته به جوړه کړه دې کې به ژوند څنګه تېروم دا مسلمانان به څنګه ورخېجوم ګوره مصیبت تکلیف خو په پیغمبر شته غلبه د حق د آخره کې الله وی دا زما کار دی ته کشته جوړه کړه چې کشته جوړه کړه وی دې قوم سره دې څوک قوم ته خو به اوس خیرې وکړم ته به الله قبول کړي خو دې کشته ته به څنګه خېجم د شپې چې یو کس ته پاکشته کې خدای پاک په مرض راوست د نوح علیه السلام په قوم داسې بیماری پر راغله د سرمنې دا بیماری چې خارخ پې ولګېد او دانې پې راووتې او دنه په ژبه هم راووته او په کلمو کې هم بیماري راووته داسې بیماري د سرمنې کینسر لاسونه خپې به یې ګرول او نو وینه اوبه به ته به دی علاج د یو بل نه ولګېد بې د مسلمانانو نه باقي د نوح علیه السلام ټول قوم په دې مرض کې مبتلا شو وبا غوندې مرض جبم پخه شوه دانې راوختې په لاسونو هم راوختې دنم قصه ګډه وډه شوه علاج کې نه جوړېږي یو کس هم په هغې کې حرامي تللی دی او د هغه کشتۍ په غاړه ناست او دسماتې پکې کوي پکې ورښویدلی دی په کشتۍ کې پرېوته په هغه خپلو غلو کې او په هغه متیازو په ګندګۍ کې ځان چې ترې راووته او لاړ ویلمبل جوړ شو هلکه دې سره خو زه جوړ شوم د کشتۍ سره تلل به پکې به یې غوپې والې ورتلل به هم په هغه کشتۍ کې به غوپې والې ښځې به هم تلې او سړي به هم تلل او بیا دننه هغه اوبه به یې څکلې چې دننه وجود هم ورسره جوړ شو الله به جوړول د پلیت دپاره پلیت علاجي پلیت دپاره پاک نه پلیت دپاره پلیت علاجي هغه څه به جوړېدل باخره کې د کشتۍ هغه ګن خلاص شو دوی لا پکې مرضونه شته بیا به د بار نه په بالټو کې اوبه راوړئ او کشتۍ به وینځله هغې باندې به په غاړه اوبه اچولې صفا کوله به وینځله به او په هغه چې داسې په شیشه کړه لکه سړی چې خپل پلیټ پاکوي او خپله جامه پاکوي د هغې نه پس وی څنګه چلو شو وګوره کشتۍ داسې تام نه شوه پاکولی لکه چې ما درله پاکه کړه کولی چې الله که نه شي کولی د الله ډېر لوی قدرت دی وی څوک هم وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک خدای چې د کافرو کې یو هم پرې نه دی الله
که دا پاتې شو دا اویا سده پاسه ما مسلمانان کړي دي الله دا راله واپس ګمراهان کوي خواري مې ډب ته غورځېږي دا واپس کافران کوي راته ولا یلدو الا فاجرا کفارا او ډېر صبر مې وکړو چې بچي به نیکان پیدا شي نو چې هغه بچي او نوسي ته کم پیدا شو هغه دوی نه زیات پالي فلامولو هغه لارامیان نو بچو نه هم د خیر تمه نشته او دام راله نقصان را کوي الله وی ښه او کشته ته دی مسلمانان خېجوه د اوبو په ځای کې په تنور کې الله اوبه راوخېجولې اسمان ته حکم شو اوبه راووروه ځمکې ته وی اوبه راوکوټ کوه نوح علیه السلام سره د هغې مسلمانانو الله بچ که او باقی قوم ټول مردار تباه هلاک شو الله نه وی ان الباطل کان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا اخیری نتیجه بیا د حق او د باطل په جګړه کې د چا ګټه ده بیا د حق باطل ختمېدو والا ازمایش پر راځي په پیغمبر راغلی په موږ به څنګه نه راځي د پیغمبر په بچو راغلی په موږ به څنګه نه راځي موږ خو خدای ته د پیغمبر نه زیات نږدې نه یو پیغمبران زیات نږدې دي حضرت ابراهیم علیه السلام ته وګوره څومره تکالیف د وطن نه ووته پلار وشړه ځه وهجورني زما ما پرېږده په مخه دی ښه قوم وشړه او پخپله به پلار ته آزر او نمرود بادشاه ته به وی بادشاه سلامت ګورې زما دې زوی کې دا نقصانات دي ښه ستا د خدایانو بد وی او که سبا درته پته ولګېده نو چې ما پکې نه رانیسي ما غاړه خلاصه کړې ده دومره یارېدل د بادشاه نه هغه بیا هم ابراهیم علیه السلام لګیا دی د هغه خپل حق خبره کوي چې تاسو دا کم بوتان یې جوړ کړي دي او تاسو ورته خدایان وایې ظالمانو جواب قدرې نشي در کولی خبرې در سره نشي کولی ډوډۍ به څه درکړي او بچي به څه درکړي په خپلو لاسو متراشل ای قمقلوس په کوم طرف روان یې دې ته خبره ورسېدله چې دی یو ځل میلې له تلل ابراهیم علیه السلام ته وایي موږ سره میلې له نه دی وایي انی سقیم زه بیمار یم بیماري د جسم هم ده او د ذهني هم ده ذهني ټینشن کې سوچ کې پروت یم خوشحالۍ له میلې له خو هغه څوک دی چې بېغمه وي چې کوم سړی په غم او سوچ کې پروت دی خوشحالۍ څه کوي زه په غم سوچ کې پروت یم چې خدای ټول قوم مې دوزخ ته روان دی او ستا په مقابله کې بوتان راستی دی هغې ته خدایان وایي دې کې ماله میله خوند راکوي لړل میلې نه او چې کله به تلل نو یو لویه مندر یو مندر د بوتانو ځای و هغې کې واړه خدایان هم و غټ هم پکې و نو دوی به خوراکونه راوړل په هغې کې به یې کېښودل وایي چې دا برکتي شي زمونږ دا خدایانو نظر پې لګي برکتي شي نو چې بیا به واپس د میلې نه راغلل نو بیا به هغه خوراکونه خوړل خو چې دوی څنګه میلې له ووتل ټول د سیل مې ښځې نر ابراهیم علیه السلام تبرګې په اوږه کول هغې په هغه خدایانو باندې لومبې خو چې ورننوت وایي ما لکم لا تأکلون خوراک درته مخکې پروت دی خره بچو خورئ نه خوراک چاته مخکې پروت دی او دې ورته روژه دې نیولې ده خوله دې بنده کړې ده دا خوراک ولې نه خورئ یا ورته ما لکم لا تنفقون دا خبرې را سره ولې نه کوئ زه درته یم ډوډۍ خورئ او تاسو ما سره خبرې نه کوئ بس تبرګي اوچت کو شورو یې پې وکړه او ټولې دړې والې کړل ټکو سترې یې کړل بېغمه یې کړل یو چې کوم مشر پکې وای پرېښو او بیا تبرګي راواغېست د هغه مشر په هغه اوږه کې یې ویزان کړ او لاړ هوښیار قرآن شریف کې الله ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین و ابراهیم موږ ته د ماشوموالي نه معلومو نو موږ وله پړه کې هدایت اچولی زمیندار ته چې کومه ځمکه معلومه چې دا فصل زرغونی نو پکې تخم کري او چې ورته پته چې دې فصل کې د زرغونتیا څخه بېل دي د هغې کې تخم نه کري هلکه دې کې تخم نه غورځی وایي دا تخم خوري نو الله ته پته نه لګي چې په چا کې د پیغمبرۍ بوزغلې کرل پکار او چا کې کرل نه دي پکار الله یعلم حیث یجعل رسالته قرآن شریف کې الله وایي ما ته پته ده چې د پیغمبري کوم ځای کې لېږم ځای راته معلوم دی چې دا د پیغمبرۍ قابل دی او دا ځای د پیغمبرۍ قابل نه دی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین وایي موږ ته ابراهیم علیه السلام د ماشوموالي نه معلومو موږ مخکې نه وله پیغمبرۍ بندوبست کړی او موږ وله په زړه کې هدایت اچولو نو غټ بوت یې پرېښود چې دوی څنګه رالل او په مندر باندې ورننوتل چې که خیر به خوراکونه خورو چې ویې کتل نو خدایان یې ټول په غرو کې د غوښو په دې ټکو سترې پراته دي د چا پوزه نشته او د چا غوږ نشته او د چا مخ نشته او د چا سر نشته او مشر ته په غاړه کې تبر پروت دی
الکه دا چا کړي دي من فعل هذا بآلهتنا دومره قمقل دی وی زمونږ خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده الکه چې ستا خدای ځان نشي بچ کولی دې تاله به زوی سینګ درکړي او تا به د بیماری نه څه جوړ کړي او مال به څه درکړي دا بت پرست قمقل قوم دی رونو چې مونږ غواړو چا نه به غواړو الله نه هر څه د الله په اختیار کې دي مرض به مونږ نه څوک لر کوي الله او تکلیف به څوک لر کوي الله او بچی به څوک در کوي الله بل څوک نشي در کولی دا د الله فیصله ده بعضې وخت پر اخباراتو کې ګورم لیکلي وي ګارنټۍ سره بچی در کوو نجومیان نه دي اکثر ګارنټۍ سره ګارنټي کې ساتھ 100% ګارنټي او که ونشو دومره انعام به در کوم الله زم قمقله قرآن شریف کې الله وایي یهب لمن یشاء اناسا چې غواړم چاله لونه ورکوم ولمن یشاء الذکور چاله الکان ورکوم او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاله الکان او جنکه ګډ وډ ورکوم ويجعل من یشاء وقیما چې غواړم څوک شان کم نه الک ورکوم نه جنې ورکوم چې خدای دا فیصله وکړي نجومي پلار به وکړي ټولې ګډې وړې لګیا دي دا د الله فیصله ده نو وایي چې رالل قمقلو ته ګوره دوی دا مونږ خدایانو سره دا لوبه چا کړې هلکه څنګه خدای دی چې پوزه دې پرې کېږي او غوږ دې پرې کېږي خپله پوزه نشي ساتلی تاله به پوزه درکړي خپل غوږ نشي بچ کولی تا به د مصیبت نه بچ کړي یره وی سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم یره وی یو هلک ته ابراهیم یې نوم دی او زمونږ دا خدایان ډېر په بدو یادوي معلومیږي دا چې همغه کړي دي ابراهیم علیه السلام یې راوست تا زمونږ خدایانو سره دا کار کړی دی انت فعلت څنګه دی هذا بآلهتنا یا ابراهیم ته تا کړي دي ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي یاره وره ما سره څه دي نه ټوپک شته او نه توره شته او نه چاکو شته څوک چې دونه وال کوي خو هغه سره خو داسې دی که نه هغه کاکا سره ته به هغه سره په اوږه دی او تپوس ما نه کوې خو چې مړی څوک وکړي نو خلک کم سړی رانیسي چې سره ټوپک نو کاکا سره دې شي په اوږه دی ته به هغه په غاړه کې وې ځان او تپوس ما نه کوې ما سره څه د تش تور لاس والی هغه بابا را تپوس وکړې او بق بق چې سترګې ورته غړی او تبرګې هم په اوږه دی چې خدا چې ته غوسه شوی دی عقل خدا وایي چې دې چې د غوسه شوی دی او شوری په دوی کړ تبرګې هغه سره او دا چې وجلې کېدل دی بابا نشو بچ کولی ته به هم ورسره دی ته بس ورسره دی او بچي والا خلک ماتئ او دې بچ کول نشي کولی تپوس دې وکړې که نه دی بابا دا غټ چې دلته تپوس وکړې البته ته وایي چې دا چا کړي دي ما کړي دي که بل چا کړي دي هغه یو بل ته وکتل چې بابا خبرې کوم ځای کولی شي او بابا نه مونږ تپوس څنګه وکړو او بابا تبر پلاس کې څنګه چکولی نو چې کم پکې هوښیار وو یو بل ته وایي یاره ګورې مونږ ډېر قمقل یو ښه یو بل ته وایي ډېر قمقل یو واقعي مونږ قمقل یو ځکه چې دغه بابا ته په تبر په غوږ کې اویزان دی او بچي والا خلکو ماتول داړو تپوس جواب تپوس نه دی کړی دا بچي بچ نه کړی شو نمرود خو پوه و چې شیرانه بل طرف ته ځي ویې نو چې ګرفتار کې ابراهیم همده کړی دي اورې بلک داسې اورې بلک غرغنډې چې مرغۍ پې د پاسه پر نه شو والی او حضرت ابراهیم علیه السلام یې ورغورځو ګوره ازمایش خو راغی که څومره ازمایش راغی د پلار روانه شوه د مور روانه شوه د قوم روانه شوه جیل ته لاړ دا هم نه چې یو ورځ کې اور ته غورځوي نه جیل کې اچولی دی لوږه پې تېروي تنده پې تېروي تکلیفات ورکوي او بیا چې اور ته غورځوي چې دا به څومره تکلیفي او دومره تکلیف دی چې د اسمان فرشتې پروردګار ته په چغو دي ای پروردګاره په مخ د ځمکه ګورې دقه یو ستا بنده دی ای پروردګاره په مخ د ځمکه دغه یو کس ګورې تا یادوي ای پروردګاره ستا د مخه ورسره د هر چا روانه ده الله ګوره ډېر نیازبین دی ای خدایه بچې که الله فرشتې جاړي پروردګار ته د ابراهیم علیه السلام دومره د هغوی رحم راغی وایي ځای که تاسو امداد کولی شئ تاسو له مې اجازت درکړه وکړئ ورسره امداد الله مونږ ته ووایه مونږ ورسره امداد کوو ځکه فرشتې بغیر د الله د حکم نه سم نشي کولی وایي ځای امداد راغله د باران فرشته د زول راله ابراهیم مونږ ته حکم وکړه الله په اجازت راغلی یو زول راولم او دا اور دې نه اوچتوم او د دې نمرود د دې قوم په دا کورونو کې ورچوم ابله فرشتوی ما سره د باران اوس 2 سکنډ نه کې باران راولم ټول اور وجنم ابراهیم علیه السلام څه وایي وایي رب شته که نه تاسو نه امداد اما تاسو چې فلا تاسو نه امداد نه غواړم الله مې شته زما په حاله خبردار دی هغه نه هم نه غواړم ماینې ضرورت نشته
دومره تکلیف او دومره مصیبت دی په ابراهیم علیه السلام چې فرشتې خدای ته جاړي چې اور کې وغورځو الله وی یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراهیم چې په الله دې دغه توقع بروسه او یقین اوساته الله به بیا ملي داسې ده که نه یخشا خدا سیم نه چې د یخنۍ نه یې مړ کې ګورې معتدل اور معتدل شو اور مړ شو دې ته روغ روت بادشاه خو پوه شو چې بل علاج نشته وایي شابه د ما د وطن نه وځه ولې چې دا خلک ټول مسلمانېږي هغه نمرود چې ځان ته خدای وی الله څه وکړل ماشه راغې په دا پوزه کې ننوت او بعضې مفسرینو عجیبه ټکي لیکلی دی وایي ګوډ ماشه مې په یو دغه باندې خپه باندې ګوډ وکړ سپېمه کې ننوت سپېمې نه دلته ورو ورو رپېږي راغې دې ځای کې دا نري دغه دي خالي میدان دی دا نظر چې پکې راځي دې سر ته راوخته چې راوخت هلته پر پر کوي وزر یې لقی او پر پر کوي اوس به څه کېږي هېڅ علاج نشته هېڅ علاج نشته په سر درد دی چغې وایي سترګو نه اوبه بهېږي پوزې نه اوبه بهېږي او پر پر ورته په دې دماغو کې لا بیل کېږي پر پرکې ورته په دې دماغو کې لګېدلی دی دا د نزلې دا چې کم د هډوکي لاندې دا کلاو ځای دی په دغه ځای کې ورته ماشه ناست دی او پر پر ورته کوي او په پوزه مو به بهېږي او په سترګه مو به بهېږي سترګه کې د معمولي غوندې یو د ماشي یو خپه پرېوته نو سړی ژوند تېرولی شي خو څه به کېږي چې داسې به یې کړې پر پر به لږ قلار شو او دل به هم قلار شو سړی ځان ته کېنه نوکر اله راشه ما په څپېړه دلته وهه شا به وهه اوس هم چې څوک ناجوړه شي شا به وي په ما راخېجه زور کوه وی خپه به ماته شوي ورکه زور ماته دي چې خو درد تیز دی کوي داسې که نه کوي اله وهه هغه نوکر هغه خادم چې وی دا زما عبادت کوونکی دی او زه معبود یم څونه ځان یې لوی ګڼه زه خدایم دا زما رعیت دی دا زما مخلوق دی هغه ورته چپړه ونیو په دا سر بیا ټساو چپړه یې ورته ونیو په دا سر بیا ټساو او چې په سر بیا ټساو نو د هغې درد سره به هغه درد د سر یو پوټې غوندې لږ غوندې قلارېده او پر پر به هم لږ لږ قلارېدل نو چې هغه به د چپړه خوا کولو شا به که نه بیا وهه دغه ژوند و ټسه 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 الله ورته وښول چې ته د ما سره همسري کې ته زما په مقابله کې ودرېږې چې زه خدای یم په خدای بیماري راځي زه اوس په هغه چا دې ډبوم چې تا د چا ځان خدای کړی و چې د چا دې ځان خدای کړی و په هغه دې ډبوم په دا سر دې ډبوم په ملام نه په دا سر دې ډبوم یو سور وځې جمدې و اخره کې مردار شو مړ شو وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اخیری انجام غلبه بیا د چای د حقی باطل ختمېږي عام قانون دی حضرت موسی علیه السلام او د فرعون قصه دې مې یاد موسی علیه السلام راغی فرعون ته کېناست د خدای پیغمبر او تعالی راغلی ایمان راوړه تاسو څه نښه شته څه معجزه پیغمبر سره خو معجزه ای وی هاو بالکل څه معجزه ده لاس یې دلته کې ومنډه واپس یې راوویسته لاس به برېښنا کوله خو داسې من غیر سوء دا برګي مرض والا برېښنا نه چمک به و لکه د سپومې په شان رڼا به یې کوله بجلی او د بلب په شانتې رڼا به یې کوله یاره دا خو ته جادو مادو دی ښه وی ښه ودرېږه بله درته ښیم ځکه نیغي کوله د موسی علیه السلام په مخ کې ته خو ما ماشوم ډې کړې الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین تا خو ما سره ماشوم وال ډوډۍ مې درکړې ده جامه مې درکړې ده ماشوم مې نه لوی کړی او تو اوس راځې او زما مقابله کې او دا منډې وایي هله وایي شیر رانیسه او خوله ورپسې د موسی علیه السلام دا دې وخت نه دی دا دې وخت نه دی کونټۍ ته یې ګوتې ستا وخت لا وروسته دی دا مې نه اوس فرعون خو پېښ شو چې ده سره خو نه د جیل کار کولی شو نورو بادشاهانو خپل پیغمبران جیلونو کې واچول دی به جیل کوي چې څوک کونټۍ ده ورسره او نه ورته سپېړه ورکولی شم او نه په فوج رانیوېشم هغه سره خو داسې طاقت دی داسې چې د دې مقابله هېڅ چا سره نه فوج سره شته او نه ما سره شته او نه بل چا سره شته دا خو هغې نه هم اجدها خمر جوړېږي یاره اوس ویمه چې په حق خو بادشاهي مې دي خدایي مې دي هغه به وي انا ربکم الاعلی ستاسو لوی خدای دی لوی خدای اوس به څه کوم قوم هم سوچ کې پروت دی یاره وی دا جادوګر دی
قوم سره مشوره وکړه وی صاحب جادوګر دی په دې جادو موږ د خپل وطن نه وباسي د دې خو آسان علاج دی وی دا جادوګران د دې مارا د دې لرګو نه او د دې چوکو نه او د دې پړو نه ماران جوړوي اب راولې مقابله وکړي ډېره ښه ده جادوګران یې راوستل موسی علیه السلام د اختر ورځې مقرر کړه چې د هغوی کوم ورځ اختر و چې ډېر زیات خلک وي موسی علیه السلام مقصد دا و چې د ټولو خلکو مخکې پړ کوم چې حق واضحه شي زمارونو د دې نه مخکې په چندخان راغلی دي د بره نه تاغیم دا ټیک نه شو کله و پې د بره نه وینه را پرېوته وینه توبې به شتې ای موسی الله ته د حکم وکړه چې دا وینه بنده کړي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي آیات مفصلات مختلف قسم نخا چې اوبه به اسکلي چندخان به پکې پراتو کویانو کې چندخان کټوی کې چندخان په ګیلاس کې چندخ په جګونو کې چندخان رابل موسی علیه السلام لا ګوره د موږ ستا مقابله کېږي هغې پورې ته لږ الله ته ووایه چې صبر وکړي دا خلک به ورته راولېږل ډېره ښه بیا به څو د هغې نه پس به پې سپږې رالې په سرمنو کې په سرونو کې په ویښتو کې سپږې ګرول به بیا به رالل موسی علیه السلام د درخواستونه به کول د هغې وینه پې راله وینه دومره وینه پې راله چې د دوی چې څومره لوښي کټوی د وینې ډک به کویان د وینې ډک نو د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل هغې له به دا شی نه و دوی له به نو چې دوی به چا سره دوستانه او پکې هغه له به رالل ای ته د خپل کوینې یو جام اوبه راکړه زمونږ کوی کې خو وینه ده ډېره ښه ده اوبه به یې وله راوستې اوبه وې چې د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام د قومي د لاس نه به د فرعون د قوم لاس ته واوړېده بیا به وینه شوه تر دې حده پورې چې د موسی علیه السلام یو قومي ودرېږه خوله کې دله اوبه درکړو په خپله خوله کې اوبه راواغېشتې او د فرعون د قوم سړي له په خوله کې واچولې هغه د موسی علیه السلام د هغه قومي په خوله کې اوبه وې چې د هغه جب خولې ته ورسېدې وینه وه رونو ګورې د خدای د عذاب نه ویرېږي زما د قسمي که الله په قهر شو خدای قسم که څوک دې مونږ بچ کړي دغه سیلاب تاسو نه لیدل په دې سوات کې په دې کوڅو کې په کومو کومو ځایونو راغلل او څومره بلډینګونه یې ونړول او په دې ځمکو رالل څونه خاوره یې راوړېده دا خاوره اوس نه اوچتېږي د پټونه څومره آبادۍ او څونه خلک او دې زلزلې ته مو نه کتل په مانسهره کې چې راله څومره غټ غټ بلډینګونه په ځمکه نه ننوتل ښه به ارام سره ودې یو غرض بناري شي بیا به څه کوې دا بچی زمونږ د الله په اختیار کې دي داسې ده که نه مونږ د الله په اختیار کې یو زمونږ دا غم دا د خدای په اختیار کې دی زمونږ خوشحالۍ الله سره دی زمونږ وجودونه دا ټول الله سره دي خدای ته رجوع کې رڼو ګناه نه توبه وباسئ الله په ګناه خفه کېږي او چې څوک الله ته رجوع کوي پې خوشحالېږي خدای زمونږ نیکي نصیب کړي مولخان خدای راوستل دومره ډېرو چې د هغې نه ګزاره نه کېدله په دې ټولو ګورې الله ګزاره کوي او تکلیفونه څومره په دې غریبانانو تېر شوي دي په موسی علیه السلام د خپل وطن نه لاړ پیاده مدین ته پیاده دی پیاده جامع کمزورې ده پیزار کمزورې ده سر تور دی په میلونو مزل کوي الله ته درخواست کوي ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا خدای ډېر محتاج یم لس کال د شعیب علیه السلام خدمت وکړه مور دلته یوازې پریشانه رور یوازې پریشانه بچې ته لاړ چې ماشوم دی قرآن شریف کې الله وایي وفتناک فتونا ای موسی تا باندې ما ډېر ازمایښونه کړي دي ماشوم دی په صندوق کې غورځېږي او بني اسرائیلو کې فرعون حکم کړی وی چې کوم هلک پیدا کېږي وجنې هلکان یې وله څونه ووجل دا تکلیفونه راغلل اخره کې مقابله جوړه شوه د اختر په ورځ جادوګر رالل هغې چا ماران د پړو نه جوړ کړل او چا د رسو نه جوړ کړل او چا د لرګو نه جوړ کړل او سیبه دې میدان کې داسې لقېدل قرآن شریف کې الله وایي وجاءوا بسحر عظیم دومره لوی سحر یې راوړه چې الله ورته لوی وایي موسی علیه السلام وایي الله دې سره به څه کوم اوس دا خو ما سره یو کونټی ده او دا خو ټول میدان سیبه د مارانو دغه ډک دی د اجدهاګانو بلا جادوګرو او هغوی خپلې رسۍ او پړې غورځولې دي دې سره به څه کېږي او د فرعون قوم زندهباد نارې لګي مونږ وګټله الله ورته ته وغورځوه امسا وغورځوه تا له خو ما لوی طاقت در کړی دی القي عصواک چې څنګه امسا وغورځوله امسا نه خدای یو اجدها جوړه کړله داسې اجدها جوړه کړله چې یو جامع د میدان په یو سر کېښوده او بل یې د میدان په بل سر کېښوده
او چې دواړه جامې را یو ځای کړې ټول ماران او هغه چې چوکې موکې وې ټول تېر شو هر څه ختم او خېټه کې دونه غټوالی م رانغی نو جادوګر په جادوګر پوهېږي مولا پېژنې چې دا دی او که دا نه دی مونږ خو تاسو نه پېژنې تاسو ته خو چې چا پټکې ووه اوږدې جامې یې واچولې او لږې غوندې خوږې خبرې او یو نعت نیمې راته ووي نو تاسو وایئ چې دا اوس د دیوبند نه راغی مونږ ته پته لګي چې دا مولا دی او که نه دی وکیل ته وکیل پته لګي مونږ ته خو چې چا سپین جامې واچولې تور کوټ یې واچو مونږ دا قابل وکیل دی او چې بیا چا کې په کرسۍ لا کېناست وکیل ته پته لګي چې دا دی او که دا نه دی داسې ده که نه دی هر چا ته د خپل قوم پته لګي نو جناب هغې ته پته ولګېدله چې دا خو جادوګر نه دی او دا خو د جادو اثر نه دی مونږ جادو کړی به ټولو په یو ژبه آواز وکړئ آمنا برب موسی و هارون په موسی او د هارون په رب زمونږ ایمان فرعون وی دا مخکې میټینګ کړی سلام کړی وه مخکې میټینګ کړی زه در پسې لښکر ته یې وی راځئ چې زو ورپسې بل علاج نشته موسی علیه السلام غریب سره د قوم بیا روان شو کور پاتې مالونه پاتې جیدات پاتې هر څه پاتې الله ته په کومه لار ځمئ په دې ځه لار ورته الله ښیي روان دي جادوګر هم ورسره دي اوس مسلمانان شو قوم هم ورسره په منډه روان دي تښتي ځکه د فرعون لوی لښکر ورپسې دی اوس ده سره دا طاقت و چې د امسۍ ورته مخامخ کړې وه خو د الله حکم نو دغه دی کې دا کولی شو چې الله نه تپوس کړو چې الله د امسا نه ور مخامخ کړو که یو امسۍ ورته لار کې غورځولی خدای شته که د فرعون لښکر نه چې څوک هم پرې نه وي راغلی لیکن الله دغلته منې کړی نه بس د امسا کار اوس نه دی باقي زما کا ځه نیغ ځه او ورپسې شو چې څه منځې لاړل قوم ورته وي لار دې غلطه کړه دا خو په دریاب وللو دا لار خو په دریاب ختمه شوې ده موسی علیه السلام ما ته خو الله دا لار ښودې ده الله ته یې رجوع کړو په دې ځه شبه چې دریاب ته ورغلل دریاب راغی وی الله دا خو په دریاب رالم وی شابه دې کونټۍ د دریاب له یوسه چې کونټۍ څنګه دریاب له یوړه دریاب کې ورته خدای لارې جوړې کړې 12 لارې ورته جوړې شي 12 قوم هر یو قوم چې څوک جګړې ونه کړي چې دا خو د قومونو دغلته جګړه جوړه نه شي هر یو قوم په خپله لار روان دی او غوبو ورته خدای په دې منځ کې داسې ودرولي چې یو بل ویني م چې دا ونه وایي چې هغه بل قوم جوړ غرق شو روان دي پورې وځي چې فرعون راغی خو هوښیار و هغه وایي چې یاره دا خو دریاب دوی ته کولاو شوی دی ما ته خو نه دی قوم ورته اوس بس څه کوو بس هوښیار و پوه شو وایي دا زما د یارې نه دوی ته کولاو شو دا زما زور دی لوی خدای خو دی هغه اسې لږه خوا دی خوا کول جبریل علیه السلام راغی اسې ونیو وردن یې کړ او قوم ورپسې جو هلته د موسی علیه السلام پورې وته سره د قومه او دوی په دا منځ کې شو چې په دا منځ کې شو الله موسی علیه السلام ته شابه دی وبوله کونټۍ یوسه چې کونټۍ اړه اوبه پې جوختې شوې د فرعون سره د ټول قومه خدای پاک مردار کړ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ختم مردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بخاری شریف کی حدیث سے حضرت جبریل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام لراغے بید اللہ رسولہ وی ارمان کا آغا وقت دلی دے وے کہ زمان آغا منظر دلی دے وے چے فرعون غر کے دا جبریل سمنظرو وی چے کل دی غر کے دا نو ما دا دریاب دا ویخ نوی دا خلواز اکلو چغی برلارے کو وی دا دریاب دا ویخ نمی تورا خطر ویستو پا دا خلکی مورتا ورو مندل دا خلمی والا بند اکلا نو ازمائش او تکلیف پا بندوی پا نیکانو بیا دیر زیادی خو اخیری فتح دا چا دا دا حق دا باطل ختمی دا روس راغی روس او سیبا قازقستان دی او دا ازبکستان دی او دا بخارا دی او تاشقند دی او بل دی او بل دی ورپسې په افغانستان راغی افغانستان نیسم افغانستان کې لوی فساد شروع د دوی لوی هدف او لوی نشان خو علمای او مدرسې وي عالمان یې ونیول مړه یې کړل د دنیا عالمان شهیدان مدرسې ختم کړې او چې کوم خلقیان او دهریانو په افغانستان کې ټولو جنډې وړقولې زه بس دین ختم اسلام ختم خدای نه مني که روس خدای نه مني او سیو په جماعتونو کې استبلې جوړې شوې اسونه وتړلی شو د علماو مدرسې هغې کې بدعملۍ شروع شوې او چې کومې جماعتونه دي هغې نه د اسونو د خرو ګاډۍ جوړې شوې او چې کوم د علماو خانقاهونه بند شو څه درباري مولیان یې ځان سره ملګري کړل او نو ټول علما حق پرستي ختم کړل الله ورسره څه وکړل
هغه روس خدای پاک دړې وړې که که نه داسې ځمکې له شی ولګېده چې اوس غږ هم نشي کولی که ایمان ورپسې پکې وي ایمان خو نشته خو که غیرت پکې وي نو امریکې دشمنو دا خو امریکې ورسره هڅه وکړل نو چې امریکا په ګاونډ کې پرته راپارېسي که داسې شی لګېدلی ده چې زر کاله کې هم هغسې بیا طاقت کې نشي راتلی هغه چې کم ملکونه یې نیولي وه بیا خدای ذات کړل افغانستان نه مو تختې رسوام شو ذلیلم شو او چې کم ملکونه یې نیولي وه خدای بیا آزاد کړل هغې کې نن بیا د اسلام جنډه ډقي ازبکستان آزاد شو د امام بخاري رحمت الله علیه قبر دی او د هغه مدرسه ده او هغه درسونه شروع شو تاجکستان آزاد شو قازقستان آزاد شو ملکونه بیا آزاد شو امریکا اوس راغلی ده بیا ازمایش شروع دی په مسلمان خو ګوره وخت په وخت ازمایشي بیا ازمایش شروع دی او دا ازمایش به وي په علماو به وي په عوامو به وي دا دلته چې دا څه کرتوتونه کېږي که نه دا جوماتونو کې یو ځای بل ځای او دا قصې پسې دا ټول د امریکې چالونه دي خدای دې تباه او برباد کړي اوس په افغانستان کې او په عراق کې دا غځې نه لتې متې شروع کړي دي خو دا به تاسو انشاءالله قریب وینئ چې خدای به ذلیل او رسوا رخصتوي او چې څنګه دا د روس د سټیټونو د تقسیم ذریعه شوه دارنګې به د امریکې د سټیټونو تقسیم ذریعه ګرځي دا به ووینئ خدای به دا دړې وړې کوي ولې زه خو ځانه نه ویم ما مثالونه در کړل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان دا خدای فیصله دا به ختمېږي تماشا کوه انشاءالله ان قریب به ووینئ خیرونو کم شی چې لوښی چې ډک شي ډک شي ډک شي ډک شي ډک شي او اوبه پکې ډېرې زیات شي بیا څه کېږي تویږي او کومه بوجه کې چې دانې ورچې او نه ځایږي شلېږي که نه شلېږي دا ظلم یو انتها وي هغه انتها ته چې ظلم ورسېږي ظالم چوي بیا دا خېټه ډز ناري کې د هغه ظالم ډېر ظالمان هم په دنیا کې دا واړه واړه ولیدل چې خدای مردار کړل دقه رنګې دا غټ ظالم دی وبې وینې دا به خدای دړې وړې کړي دا به خدای ټوټې ټوټې کړي فارس یو وخت کې لکه د امریکې سپر طاقت و خدای ټوټې ټوټې کړ روم یو وخت کې لکه د امریکې سپر طاقت و خدای ټوټې ټوټې کړ تاتاریانو او راغلل او په عراق باندې حمله وکړه تاتار هغه ډېر لوی فتنه وه تاتاریان کتابونه یې راوړل بغداد کې خو لوی دین او لوی مدرسې وې د بغداد او د کوفې او د دغه علاقو نه هغه امام بخاري هلته کې درسونه کړي دي امام ابو حنیفه هلته تېر شوی دی حضرت علي رضی الله عنه په کوفه کې صحابه کرام کوفې ته منتقل شوي دي کوفه کې د دنیا دینو او مدرسې وې جوماتونه تاتاریان رالل الله اکبر چې رالل هلاکو خان ته ګوره دا رالل صاحبه او دغه کتابونه یې راوړل او د دجلې په دریاب کې وغورځول او دونه کتابونه او دومره د لاس لیکلي کتابونه چې په دریاب کې د هغې نه پل جوړ شو خلک به په هغه کتابونو پورې وتل لا پورې وتل دومره کتابونه او هغه په لاس لیکلي شوي وو د هغې هغه خطونه په هغه اوبو کې ویلی شو دومره اندازه ولګوئ چې د هغې دریاب اوبو نه سی جوړه شوه دونه هغه د لاسو د لیکلو د قلمونو هغه سی په هغه کاغذونو کې پرته وه چې خلکو به بیا لیکل کول نو سی به یې نه جوړول د دریاب ته به تلل او د هغې نه به یې مشوانې ډکول او په هغې به یې خطونه لیکل دومره زور خدای د هغوی زور هم ختم کړ ویلې کړل او هغې ملکونو باندې بیا خدای د اسلام جنډه راوسته داسې به خدای کوي انشاءالله العزیز په افغانستان او دغه رنګې ورپسې په عراق باندې او په دې علاقو به خدای پاک د اسلام جنډه انشاءالله بیا اوچتوي کم از کم د دې مسلمانانو دا چغې او دعاګانې به هم خدای قبلی کوي او دا پدید که د افغانستان نه خدای وایي زموږ وطن کې به امن راشي هر څه به ټیک ټاک شي دا د خدای د کتاب وینا بیت الله دا د کافرو په قبضه کې 360 بوتان په مطاف کې ولاړو دا چې کوم ځای کې طواف کېږي هغې ته مطاف وایي 360 بوتان دروازو په حساب ځکه دروازې د کالم 360 د پاسه بوتان پراته دي او د بیت الله په منځ کې د ابراهیم علیه السلام بوت پروت دی دننه او د اسماعیل علیه السلام او په لاس کې د جوارې نښې ورکړي دي د جوارې چې د جواري دوی مونږ ته ښولی د فتح د مکې واقع انشاءالله که وخت برابرونه آینده جمعه کې به درته وویم خو صرف د اخري ټکې درته ویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې څومره تکلیفونه تېر شو په خپل ملک کې غریب وخت نه شو په وطن کې وخت تېر نه کړی شو بلال باندې څومره تکلیفونه تېر شو صہیب باندې څومره تېر شو حضرت خباب باندې څومره تېر شو حضور پاک اخر کې مجبوره شو خپل وطن یې پرېښود هجرت یې وکړه مدینې منورې ته چا نه ښځې پاتې شوې کافرانې دي لاړل چا نه خاوندان پاتې شو ښځې لاړې چا نه پلار پاتې شو چا نه رور لاړ وطن یې ورته پرېښود دومره په تکلیف کې غریبانان پراته دي او د حضور پاک هجرت دې میاشت کې هجرت هم ابتدا شوې ده انشاءالله که مقرره د هجرت واقع به هم درته وویم لیکن الله حق له غلبه ورکوي
چې راغې په 8مه هجرۍ کې مکه مکرمه فتح شوه یو چوکه ورسره ده بوت له به یې دقسې ټس ورکړه بوت به سر د لاندې پرېوته او دا آیات یې وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا حق راغی باطل ختم بوتان ټول دړې وړې شو او بیا بیت الله مبارک ته ننوت او د اسماعیل او د ابراهیم علیهم السلام هغه بوتان یې راویستل غټ غټ بوتان یې جوړ کړي او لاس کې د جوارې نښې وې وی زما د قسم په الله چې دې کافرو ته هم پته چې دا جواري دوی نه ده کړې ګوره الزام لګوي په پیغمبرانو باندې هغه بوتان یې ختم کړل بیت الله پاک شو تر ننه پورې الحمدلله پاک دی د بیت الله ځمکه او د مکې الله پاک کړه ورونو خبره دا ده چې باطل به راځي تکلیف به م راځي غم به م راځي مصیبت به م راځي د مال به م راځي د بدن به م راځي مسلمان به پې صبر کوي او اخیری غلبه دا به د چا وي د حق به وقل جاء الحق د قرآن وینا ده وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا نو بعضې وروڼه وي هغوی لږه نیکي اختیار کړي ذکر واسکار شروع کړي تهجد شروع کړي صدقه شروع کړي نو الله تعالی ځان ته نږدې کوي که نه پیغمبر ته نږدې کوي نو خامخا تکلیفونه پرې راځي چې دا ګناهونه وله ورجو یا لږې درجې وله د آخرت بلندې کم او یا لږ غوندې دوی خفه کم چې لږه نوره رجوع ماته وکړي ما نورم یاد کړي لږ زیات مې یاد کړي او یا لږ غوندې تکلیف وله ورکم او لږ مصیبت پرې راولم چې د آخرت وله پاک کم نو مونږ بعضې خلک وایي دا جوړ مونږ د الله نه یو خوښ نه د الله خوښ یې ښه په نیک انسان او په ذاکر انسان او په صدقې ورکوونکي انسان چې د الله تکلیف په مال په بدن په بچو راځي دې خوشحاله شي دې وایي انا لله و انا الیه راجعون دې الحمدلله وایي چې شکر دی خدای د عمل مې قبول دی تا ته در نږدې شم نو لږ لږ تکلیف ترې راله راکړه دا داسې وي لکه مور یا پلار چې بچي له په سر زور ورکوي دا عارضي وي او اخیری ګټه بیا د حقې دعا وکړي چې الله ربنا رحم وکړي خدای مسلمان چې په هر دی په تکلیف او په مصیبت کې مبتلا دی الله هغه مصیبت او تکلیف ورته په خوشحاله بدل کړي یا الله هر څوک چې په رنځونو او مرضونو کې پراته دي خدای رنځونو او مرضونو ور په روغ صحت بدل کړي خدای مونږ ازمایښونو ته ټینګې نه یو مونږ د ازمایښونو ابتلاعاتو نه پامن کې وساتې الله د امریکا او د هغې اتحادیان رسوا او ذلیل خپل وطن ته وشړلی کې افغانستان عراق بوسنیا چچنیا او فلسطین کشمیر خدای ټول د کافرو او د هغې د ظلمونو نه الله آزاد کړي او زمونږ دا وطن هم د هغې د جنټانو نه آزاد کړي او زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي خدایه